Ici, je suis dans un magasin et voilà, le seul drapeau qui est toléré, c'est le drapeau de la Palestine parce que on a beaucoup d'importance. Et je voudrais maintenant poser la question aux frères. Salam alaikum, mon frère. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la Palestine et de ce qui se passe et qu'est-ce que les Afghans pensent de la Palestine. فلسطین کشور اسلامی است دیگه خیلی ظلم شده فلسطینیان برادرای ما است مسلمان ها است کلمه گوی است دیگه طفلای از واره که ما سعی میکنیم کشورهای اروپایی را که سعی میکنیم هیچ همکاری نمیکنه افسوس که مسیر راه ما مسیر مجاهدین ها بیخی بند است هیچ یک راه نیست اگر نه کشور افغانستان که فلسطین هم تو شانه به شانه استاد است دیگه به حق مردم فلسطین وقت بسیار ظلم میشه بسیار جگرخون میشه مگام ویدیوها را که سعی میکنم مگام بمبارا را که سعی میکنم دیگه حتی در کشورهای اسلامی کلگی خب و چوب است هیچ کس گپ نمیزنه دیگه انشاءالله تعالی مجاهدین های ما کشور افغانستان امارات اسلامی دیگه بخیر یک مسیر راه لا شوه انشاءالله کلگی میرم وسو دیگه ما خی فلسطین بیخی غم شریک هستیم خیش در هر حساب از وقت ما شریک هستیم دیگه واسه توان ما هر چی که باشه ما همکاری میکنیم دیگه دعا کنیم که یک مسیر راه لا شوه مجاهدین های ما کلگی هم آماده است فدایی میکنه بخیر دیگه سلامت باشی بخیر باشی فلسطین وقت فلسطین ما دوست داریم Amin, amin. Donc voilà, vous voyez vraiment, alhamdoulilah, et vous voyez très bien, et ça vous pouvez voir chez tout le monde, tous les gens, la Palestine, c'est notre foi. C'est pas une question de nationalité, c'est une question de notre foi, et ils attendent que le feu vert, que le Mehdi, Al-Khorasan, et Inch'Allah. جان فدای فلسطین فلسطینای عزیز فهمیدی فلسطین وقت فلسطین ملک شده بیر زمان شده فلسطین سره منګه ځانونه فدای کوو کوئی سي ځانونه فدای داسې ما باندې ځوانان ډېر د فلسطین لپاره ځانونه فدای کوي او فدایي عملې کوي ځان تیر دي امين خدای دې الله را برابر کړي چې ټول مسلمانان له موږ پاته ورسي دا مجاهدین نه دا ټول امين امين فقط د الله را برابر سي ټول فلسطین امين امين Qu'est-ce que tu penses? تو دا وګه خپل خبره ده On voulait savoir le message pour la Palestine. مونږ په زړونو کې دا ارمان لرو دا مو ارمان دا مو توقع ده چې اسلامي نظام په ټول نړۍ باندې راکوو د الله په نصرت سره دا زموږ نظر نه و چې خالي افغانستان فتح کړو ان شاء الله د نړۍ ګوټ ګوټ ته به ځو او مسلمانان به د تکلیف څخه خلاصوو دا هم په زړه کې یو ارمان دی او تر ورځې د قیامته موږ په زړه کې دا ارمان دی چې فلسطین به ازاده وو Amin. Qu'Allah renforce les moujahidines, qu'Allah renforce nos moujahidines, qu'Allah renforce notre Ummah et qu'on puisse libérer